د اوږه توم چې څوک ورته اوږه پیاز ګندانه هر بدبویه شی چې بدبویي لري د دغه خوړل څرنګه دي اول نفس دا مسله ذکر کو نو د دغه خوړل په داسې اوقاتو کې چې د هغه وخت کې نږدې د ملائکو د راتګ امید وي هلته خوړل مکروه دي لمانځه ته نږدې وخت کې چې بیا لمانځه ته ځې لمانځه ته ملایکې حاضرېږي درس ته نږدې وخت کې چې بیا سبق ته ځې هلته په دوران درس کې ملایکې نازلېږي حلقه د ذکر چې ذکر ته ځې هلته ملایکې نازلېږي د وعظ و د نصیحت ځای ته چې هلته ملایکې نازلېږي دا صرف مختص په لمانځه پورې نه ده ځکه هم په دغو ټولو اوقاتو کې ترغیب د عطرو د استعمالولو جماعت ته چې ځې مستحب طریقه دا د عطر ووایه درس سبق ته ځې عطر ووایه ذکر حلقې ته ځې عطر استعمال کړه وعظ ځای ته ځې عطر استعمال کړه ولې وایي دغو ټولو اوقاتو کې ملایکې راځي د حضرت صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې نو هغه د بدبویي نه بد مني نو لحاظه په داسې وخت کې پیاز او اوږه ګندانه بل داسې بدبویه شی خوړل چې قریب العهد و عبادت ته هلته چې وخت حضور د ملایکو وي خوړل مکروه دي که څوک نه درېږي نو بیا د پوخ کې په اور باندې چې هغه بدبویي ختم شي پیاز اوږه ګندانه چې پخه شي بیا بدبویي ختم شي علت بدبویي ده لہذا که دومره پوخ شوی و چې بدبویي نه و ختم بیرته کراهیت کې پاتې ده لہذا که بدبویي په بله طریقه د بې د پختن نه ختمه شوه بیا هم پروا نه لري لکه دا شیان وایي چې په سرکه کې واچې د سرکې د وجې نه بدبویي ختمېږي بیا پروا نه لري هر هغه شی چې بدبویي لري مسلمان ته ضرر ملایکې ته ضرر مسلمان ته ضرر ملایکې ته ضرر دا ممتنع ده د جمعې په ورځ غسل ولې اول وخت کې واجب شو وروسته خو وجوب منسوخ شو استحبابیت خو اوس هم پاتې ده ځکه ازدحام به شو خلک به ډېر وو یو ځای ته راغله کارونه یې پخپله کړه مزدوران نه وو کالي دې وړی وو اب چې خولې به یې کړی وې لکه د شپاله د میږو شپور ته چې ورشي داسې بدبویي پورته کېده نبي علیه السلام حکم وکړو چې غسل کوي مسلمان ته ولې ضرر ملایکو ته ولې ضرر رسوي اما که دا نه وو چې د ملایکو د هسې کیفیت نه وو پی نفسي یې خوړل جایز دی اوس مثلا نه 10 بجې باندې ډوډۍ ده په کورو کې په مېلمستیاوو کې نه د لمانځه وخت نږدې ده نه د سبق وخت نږدې ده که څوک یې خوري رزق حلال طیب ورته ویل شوی ده پاک رزق ده دا جایز ده دا بل باب د رخصت را روان ده حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې زاده اهل شرفن ته هجرت وکړه د ابي ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ په کور کې و څو شپې د به خوراک ورته برابرول خو یوه ورځ یې ښه خوراک لکه موږ تاسو چې کوشش په خوراک پورې وکړي دغه سبزیات یې ور اچولي چې ور یې وړه نبي علیه السلام ونغه او د ابي ایوب انصاري عادت مبارکه دا و د خادم په لاس به چې طعام ورولېږه ان حضرت صلی الله علیه وسلم ته ده به چې څومره وخوړ دی به انتظار و تر څو یې خپله خوراک نه کوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پس خورده چې پاتې به شوه هغه به یې چې ورولېږله هغه به بیا ده خوړه په دغه ورځ خادم بیرته روغه کاسه راوړه خوراک بیخي نه ده شوی دی دستي ورغی ان حضرت صلی الله علیه وسلم ته چې اوس مریض ده ولې د خوراک ولې نه ده کړی پوښتنه یې وکړه ده ورته ویل د دغه بدبویو شیانو د وجې نه وایي حرام دي وایي نه ته یې وخوره خو زه په دې ډارېږم چې خپل صاحب ته به ضرر ورکړم نبي علیه الصلاة والسلام د زندگی هره لمحه هره ثانیه هر ملت احتمال د نزول د جبرائیل علیه السلام وکړي که نه وکړي وحی خو د لمانځه په وخت پورې نه وي مختصر زه یې ځکه نه خورم کېدی شي اوس جبرائیل امین راشي اگر که د عبادت وخت نه ده نو ان حضرت صلی الله علیه وسلم ټول وخت نه خوړه خو که څوک داسې چې هلته د ملایکو د حضور صورت نه وي لکه دغه ځایونه مې درته وښوه مجلس علم ته نه ځي مجلس ذکر ته نه ځي وعظ و نصیحت ځای ته نه ځي لمانځه ځای ته نه ځي جومات ته نه ځي چې په عامه اوقاتو کې دا خصوصي ملایکې معلومیږي دا چې ټولې ملایکې نه تر پازابېږي دا کرام الکاتبین چې الله د انسان سره مقرر دي هغه نه تر پازابېږي
دغه ملائکه چې هغه خصوصي زائد راځي د عبادت ځایو ته د ذکر ځایو ته د تعلیم ځایو ته هغه د رحمت ملائکه چې تعبیر کیږي هغه بیا په تکلیف کیږي هغه نه راځي په دې وخت کې د سره پیازو دا شی نه استعمالي